بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم دې په هغه هواګانو باندې چې په در په لګلې کیږي بیا په طوفاني رفتار سره تیز رواني وي او وريزي اوچتوي او خوروي بیا هغه جدا کوي بیا په زړونو کې د الله یاد اچوي د عذر په تور یا د يرونی په تور د کم څه چې ستاسو سره وعده کیږي هغه ضرور واقع کېدونکې دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. بیا چې کله ستوري بینور شي او اسمان اوشلول شي او غرنا والو زول شي او د رسولانو د حاضرې وخت را ورسیږي په دغه ورځ به هغه سیز واقع کیږي. د کمی ورځې د پاره دا کار رستو کړی شوی دی د فیصله د ورځې د پاره او تا ته سو معلومه ده چې هغه د فیصله ورځ صدا تباہی ده په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا مونږه مخکینی هلاک نکړل هم پاغوي پسیبا بیا دا رستنی ورولو د مجرمانو سره مونږ هم دغه سکو تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. آیا مونږه تاسو د بے قدر وبونه پیدا نکړی او د یوې مقرری مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې اوساتو نو ګورئ مونږ په دې باندې قادر وو پس مونږه ډېر ښه قدرت لرونکي یو. تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. آیا مونږ زمکا جمع ساتون کی جوړه نکړه د ژوندو د پاره هم او د مړو د پاره هم او پدې کې مو دنګ لوړ غرونه ودرول او پتا سو مو خوږه اوبوس کوله. تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. زئی ورشي اوس هغه سستا چې تاسو به دروغ غنلو ورشي هغه سوري ته چې دریو څنګه والده
نه یخون کې دی او نه د ور د لمبونه بچکون کې دی هغه ور با د محلون غوندي غټ غټ سپرغي ولی چې بره به داسې ښکاری لکه چې هغه زیړ او خان دی تباہی دا په دغه ورځ دروغ غنونکو د پاره هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين دا هغه ورځ دا چې په هغه کې با نه هغوی څه خبري کوي او نه با هغوی له موقع ورکړي کیږي چې څه عذر پیش کړي تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين دا د فیصله ورځ دا مونږ تاسو او تاسو نو مخکې تیر شوی خلک راجمع کړی یې اوس کو تاسو سو کولای شئ نو زما په مقابله کې وکړئ تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين بشکا متقیان خلق نن پا سورو او پچینو کی دی او چې کمی میوه غواړي داغوی د پاره حاضر دي خد مزه سره خوره او سکه د خپلو هغو عملونو په بدله کې چې تاسو یې کوي مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدله ورکوو تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين اخره او مزه وکړئ سلګي ورزي په حقیقت کې تاسو مجرمان یې تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کله چې دوی ته ویل شي د الله په وړاندې ټټ شي نو نه ټټيږي تباہی دا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اوس د دې قران نه پس کم داسې کلام کې دی شي چې پاغه باندې دوی ایمان راوړي